ګرانه ځوانه، آیا تا تاریخ لوستی؟ تا به خامخا تاریخ لوستی وي. په تاریخ کې به دا نمونه درته معلوم وي: سعد بن ابي وقاص، زبیر بن العوام، علي بن ابي طالب، ارقم بن ارقم، زید بن ارقم، عبدالله ابن عباس، عبدالله بن عمر، معاذ و معوذ او داسې نور ډیری. له دې وروسته اسامه بن زید په داسې وخت د لښکر مشري وکړه چې عمر یې له 20 کلونو څخه پورته نه و، تر څو له رومیانو سره مقابله وکړي. همداراز آیا تا د سند او هند په اړه څه اورېدلي؟ آیا ته پوهیږې چې محمد بن قاسم هغه کس و چې الله جل جلاله د هغه په لاسونو د کفر تیارې ختمې او د سرکشو تختونه راوپرځول؟ هغه ستا په څېر یو ځوان و. دغه شان آیا تا د بروج مبارک صورت لوستی؟ آیا په دې صورت کې دې د هغه کشر ځوان قصه اورېدلې ده چې له کبله ټول کلی په ایمان مشرب سو؟ آیا ته پوهیږې چې دا ټول د عملي قیادت او رهبرۍ لپاره غوره نمونې او مثالونه دي؟ هغوی څنګه دغه لوی موخ ته رسېدلي وو؟ آیا هغوی ملایکې وې یا هغوی معصوم وو یا هم هغوی ستا په څېر انسانان وو چې په خپلو نفسي غوښتنو یې قدمونه ایښي وو، بلکې په داسې لارو تللي وو چې مشالونه یې ډېر ښکاره او واضح وو؟ آیا تا دغه نومونه زده کړي او یا دې چیرته مطالعه کړي؟ ګرانه وروره، خبردار اوسه چې د سپورت، کرکټ او نورو فنونو ستوري دې له دغه خلکو څخه غافل نه کړي.